بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه د خپل د احمدزی قوم د مشرونو د کشرونو د نوجوانونو او سپیشلی د پی ټی آی ټایګرز د پی ټی آی ورکر زه اته خراج تحسین پیش کوم او مبارکباد ورته وایم. لکه دا ډېر د خوښۍ مقام دی، ډېر د خوښۍ ورځ ده چې د میشتو د پی ټی آی کاندیډیټ ملک اسرار خان په باري اکثریت سره موجود کا او یې وګټله. او دغه جیت د اسرار خان جیت نه دی، دغه جیت د قوم د مشرونو جیت دی، د نوجوانونو جیت دی، د کشرونو جیت دی، د بوډاګانو جیت دی، د ورکرونو جیت دی او د ترقي یافته او د اجتماعي چارې جیت دی. او چې کوم داسې کاندیډیټ داسې امیدوار لوړوي د تحصیل د میر نه چې هغه پړه شوي دي، هغه هر شوي دي، هغه پرې کړي دو لکه دی خو ډېر د ژړو مقام خو چې ون نه جوړوي صبر پې کوي او تو سره الله پاک صبر جمیل در نصیب کړي او ښه ډېر خوبونه وکړي د 2023 سره تا او په 2023 کې بیا انتخابات ته یو انشاءالله الرحمن په 2023 انتخابات شو خو دا شکست خوري لکه څرنګه چې په دې په بیا د انتخابات شکست وکړو او دغه شپږ پونسلینا او اپلینګینا شمو غنوشي توپی اشتي د پی ټی آی ټایګرز د پی ټی آی ورکر هغه په شاده نه پلاګولې دو متکړې دي پرکړې دي اته ورشه هغه ټول کوي هغه صفا کوي. ډیره مهرباني، ډیره شکریا، یو جهان مننه. پاکستان زنده باد. عمران خان پاینده باد.